بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده په دنیا کې د یو ښه کار له امله یو انسان ته جایزه ورکول کیږي، یو انسان د نورو انسانانو څخه غوره انتخابیږي. همداسې د قیامت ورځ هم ده، هر انسان ته به د عمل په بدل کې درجه ورکول کیږي. په حدیث د ابو هریره رضی الله عنه کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې سحر او ماښام دغه اذکار وکړي، سبحان الله وبحمده، سل ځلې سحر ووایي او سل ځلې ماښام ووایي، نو دغه عمل له وجې به دغه انسان د قیامت په ورځ د ټولو انسانانو څخه غوره او بهتره وي. که بل داسې انسان وي چې د سل ځلو څخه یې زیات ویلی وي، نو هغه به له ده څخه غوره وي. که داسې څوک نه وي، نو دا د ټولو څخه غوره او بهتره انسان دی. محترمو، په دغه ذکر باندې زمونږ څخه 3 دقیقې سحر نیول کیږي او 3 دقیقې ماښام نیول کیږي. نو د 3 دقیقو په بدل کې مونږ د قیامت په ورځ د غوره انسانانو څخه حسابیږو.